افغانستان او پاکستان په پوله د چمن په دروازه باندې اور بیا جګړه روانه شوه. 2 ساعته مخکې دلته جنگ سوی و چې په هغه کې یو پاکستاني فوجي خپل ژوند له لاسه ورکړی و. بیا جګړه ودرېدله. اوس د شپې دویم وارې بیا جنگ روان دی. تاسو دا ټکان ډزې اورئ. د اتوار په ورځ پر چمن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله بابي دوستي د پاکستاني او افغان سره ساتونکو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي. سپکې د مرګ ژوبلې اطلاعات مخې ته راغلي دي. د سیمې نه د پاکستان د ملیشیا یا اف سي ځواکونو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ویوې ډیوت ته د دې نښتو پخلی کړی دی او ویلي دي چې نښتې کې د پاکستان 2 عسکر ژوبل شوي دي او 1 وژل شوی دی. د طالبان ځواکونو ته هم زیان اوښتی دی خو طالبانو لا په دې هکله څه نه دي ویلي.